أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. د دې نه مخکې درس کې د بیت الله شریف د کعبې شریف د تعمیر او د هغې پوره تاریخ مونږ بیان کړی و. نننی آیات مبارکه کې الله رب العزت د کعبې د بیت الله شریف د حرم شریف مزید څه آیات بیان کړي دي، نشانات بیان کړي دي چې دا هغه آیات او هغه نشانات یا هغه معجزې چې هغه د بیت الله شریف او د کعبې په عظمت باندې دلالت کوي. نو الله رب العزت فرمایي چې په دې کې آیات بینات دي، واضحه آیتونه دي، نښې دي، نشانې دي په کعبې کې بیت الله شریف کې. یو پکې مقام ابراهیم دی، یو پکې مقام ابراهیم دی. نو مقام ابراهیم دا یو نښه ده، یو نشانې ده په کعبې کې بیت الله شریف. ملاو شو جی؟ ها، مقام ابراهیم هغه کاڼي ته ویل کېږي کوم کاڼي باندې بچي ابراهیم علیه السلام ودرېدو او د کعبې تعمیر یې کوو. دې کاڼي کې الله رب العزت داسې احساس او داسې شعور یې ښیو چې دا په خپله اوچتېدو ښکته کېدو به چې ابراهیم علیه السلام به بره کاڼي ښودو، بره کېدو به دا کاڼی به اوچتېدو، ابراهیم علیه السلام به اوچتو، چې کله به ښکته کار کوو نو دا به ښکته کېدو. دا احساس الله یې ښیو. په خپله به بره تلو، په خپله به ښکته تلو. او دغه کلک کاڼی الله د ابراهیم علیه السلام دپاره نرم کړی و. د ابراهیم علیه السلام د ښو نشانات پکې دي، اوس هم پکې شته ښکاري. دا د الله قدرت و. نو دا د الله د قدرت یوه لویه نښه د مقام ابراهیم. او دا د کعبې د دروازې سره نږدې و دا کاڼی. خو بیا چې کله الله رب العزت حکم وکړو چې د مقام ابراهیم ته به نفل دوه رکعته کوئ، نو بیا یې دا د دغه ځای نه څومکې مطلب دغه ځای کې خلک طواف کوي، نو په دغه ځای کې چې خلک په مانځه باندې ودرېږي بیا طواف په دوران کې، نو بیا خلکو ته مسله جوړېږي او رشم ډېر زیات وي. د دغه ځای نه بیا دا کاڼی راواغستو، د کعبې نه لږ دېخوا کړو، هلته یې کېښودو، نو هغه ځای کې بیا اوس چې کوم دی نو خلک هغې طرف ته دغه کوي، دا دوه رکعته کوي. خو یاد ساتئ چې که بالفرض بلکل هغې ته دوه رکعته کول مشکله وي، نو که په حرم شریف کې چې دي په کوم ځای کې هم وکړه، کعبې طرف ته دې مخ ته او کوم ځای دې هم دوه رکعته وکړه، نو واجب ادا شو، څه مسله نشته. لازمي نه ده چې خامخا جو دغې کاڼي ته ودرېږي، صحیح ده، رشي نو څه مسله نشته. بل ځای کې وکړه دوه رکعته واجب دې ادا شو. البته ښه خبره دا ده چې دغې کاڼي ته ودرېږه، که بیخي نږدې ورته نشې ودرېدی نو لرې ته ودرېږه، خو چې کاڼی دې هم مخې ته وي او کعبه دې هم مخې ته وي، او دا ټول نه افضله طریقه ده، بهتره طریقه ده، غوره. نو مقام ابراهیم دا وایي په کعبه کې یوه نښه ده د الله د قدرت چې هغه د الله په قدرت باندې دلالت کوي. او دویم عظمت شرافت د مکې او د کعبې او د حرم الله رب العزت بیان کو، من دخله کان آمنا، چې الله دا د امن ځای جوړ کړی دی. حرم دا حدود حرم چې دی الله د امن ځای جوړ کړی. انسانانو ته هم په دې کې امن میلاو دی، تحفظ میلاو دی، هم ورته د مال هم ورته د جان، او انسانانو نه علاوه چې نور کم ځناور دی هغې ته هم تحفظ میلاو دی. لہذا که ستا د سر دشمنه وي که نه، خو چې په حرم کې پناه واخېسته نو ته بیا هغې ته هېڅ هم نشي ویلی، هېڅ نقصان نشي ورکولی. ومن دخله کان آمنا، چې څوک دغه ځای ته ورغی دی په امن کې شو. که کافر دی، که مشرک دی، که هر قسم خلک دي، هغې ته ته هلته هېڅ هم نشي ویلی، جنګ جګړې نشي کولی، حتی چې یو ځناور ته هم څه نشي کولی. او دې ځناور هلته چې کوم ځناور وی دي نو هغې ته هم د دې خبرې احساس دی چې یاره موږ دلته په امن کې یو، نو هغه دغسې ګرځي او د چا یېرېږي نه، د چا نه تښتي نه. کوترې هم لیدلې دي که نه، هغې خوا ته سړی رواږي، چا نه پاسي نه، چا نه تښتي نه. هغې ته هم پته ده چې موږ ته دلته امن میلاو دی، دلته موږ محفوظ او مامون یو. یو خبره یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فتح مکې په موقع باندې صرف د لږ وخت لپاره اجازت شوی و، د هغې نه علاوه بیا پابندي ولګېده.
نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې زمانه مخکې هم په حرم کې قتل او قتال حرامو جایز نو او زمانه بعد هم حرام دی. البته ما ته د یو څو ګټو دپاره اجازت راکړل شو چې کله مکې فتح دپاره صحابه راغله نبی علیہ السلام په مکه باندې هغه وخت کې صرف اجازت پې الله وکړه. صحیح ده. وایي تر یو سړی هلته کې په حرم شریف کې د خپل پلار قاتل هم ویني که نه او دی د هغې د قتل سم تګ یې که نه نو بیا هم د حرم د عزت او د حرمت دپاره به دې سترګې ښکته کوي او روان دی. قاتل ته یې سم نشي ویلی. البته که یو دشمن یا هغه سړی چې په هغه باندې یعنی هغه چېرته قتل کړی دی قاتل دی او هغه په حرم شریف کې پناه واخیسته نو په دې حرم شریف کې به حکومت هم دی له سزا نشي ورکولی بلکې هغه به مجبوره کړي چې هغه د حرم نه وځي نو چې کله دی د حرم نه ووتو نو بیا به ولې هلته سزا ورکوي هلته به ولې سزا ورکوي. یو خبره ده یو ملعونو چې د نبي علیه صلات وسلام په شان کې ګستاخي کړی ابن خطل هغه د حرم شریف سره پناه واخیسته نبی علیه السلام یې د غلطۍ هم ووژنی د غلطۍ هم مړ کړي قتل یې کړي هغې هلته کې یا قتل کو. نو د هغې وجه دا ده چې دا خو ډېره غټه مسله ده او ډېره اهمه مسله ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کول یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس هغه متنازع کول چیړل دا خو د دین بنیادونه چې دي هغه جوړول. نبی علیه صلات وسلام ذات اقدس ته متنازع کو ټول دین دی وجړه تباہ برباد دي کو ځکه چې دا دین راغلی نبی علیه صلات وسلام په واسطه باندې موږ ته نبی علیه السلام موږ ته دا دین راوړی دی نو چې د هغې په رسالت باندې یا د هغې نبی علیه السلام په ذات باندې دي څه خبره وکړه ګستاخي دې وکړه دین دي چونکې د دین بنیادونه په دې سره جوړه کېږي نو دا ډېره اهمه مسله ده. د هغې بل علاج یې نشته به دغه علاج یې چې بس وجنې ختموی دا ځمکه ترې پاکوه. نو دغه یو واقعه البته راغلې وه. نور د حرم شریف ځمکه چې ده نو دا ډېره محترمه ځمکه ده او دې له الله رب العزت ډېر زیات لوی عزت او احترام ورکړی دی ډېر لوی عظمت ترې دی. یعنی هغه غیر مسلم خلک چې دي کافران هغې هم د حرم شریف او د مکې د هغې هم په زړونو کې عظمت شته هغې هم ګورې د دې احترام کوي او د اوسه پورې به کوو هم. یو خبره یاد ساتئ چې دا اوس کم صورتحال دی که نه الله دې خیر اوس په دې موبایل کې چلیږي نن سبا چې هغې هلته په ریاض کې ګوره دا ټول مسلمانان دي او دغه سعودي عرب بادشاهان دا ډېر عیاش پرسته خلک بس د دې مقصد صرف پیسه ده او عیاشي ده بس هغه د سیس په عزت او په حرمت باندې نه دي. نو دا اوس یې وایي څه کړي دي په ریاض کې د ریاض په ښار کې هلته کې یو ځای جوړ کړی دی او کعبه نما یو ځای جوړ کړی کعبه نما چې په موبایل کې تاسو وایئ نو تاسو ته به واضح ښکاره شي چې دا کعبه ده او د هغې سره ثبوتان هم مدرولي دي او د هغې نه غیر چاپېره چې دی هغه نوې لغړې ښځې چې دی هغه تاویږي. څومره خطرناک کار دی کړی دی څومره بکواس کار یې کړی دی. دا اوسنۍ خبره ده پرونۍ خبره ده نننۍ خبره ده موبایل کې چلیږي نن سبا. نو هغه اگر چې بلکل یعنی بیخي کعبه خو نه ده خو کعبه نما یو څیز جوړ کړی دی او بس د هغې نه هغه نیمې لغړې جنکۍ چې دي هغه تاویږي. دا د عرب په پاکه خاوره باندې دا کېږي په پاکه خاوره باندې دا صورتحال روان دی نن سبا. نو دغه خلک چې دا اوس کم دي نو دا دې ډېر څیزونه شروع کړل چې هلته کې د اوسه پورې نه وو ښځې به په پرده کې وې هغه څیز یې ختم کړو. نور هم ډېرې خبرې داسې وي چې لکه هغه اسلام په څه نه څه شکل کې هلته محفوظ او د دین چې دی هغه حفاظت کېدو. ګوره دې وخت کې ډېره ضروري خبره ده زموږ د مسلمانانو دپاره زموږ د ټولو دپاره به حیثیت مسلمان دا د سوچ او د فکر خبره ده. دوه کاره به کوو. یو دا چې کم دین زموږ سره دی محفوظ دی الحمدلله نو چې دغه محفوظ وساتو دا رانه ضایع نه شي. او دویم دا چې دا کم دین زموږ نه روان دی چې د هغې فکر وکړو. ګورې دا ډېره ضروري خبره ده ډېره ضروري خبره. تاسو وګورئ که زموږ د معاشرې نه عرب خو لا پرېږده هغه خو
او پیسہ دولت مال او عیاشي او یو څو بل څه زمونږ دلته پرې پښتنه خاوره کې د پښتنو په علاقه کې کم صورتحال روان دی، کمه بېحیایي ده، کمه فحاشي ده زمونږ په دې پښتنه خاوره کې، زمونږ په عصري ادارو کې تعلیمي ادارو کې کم صورتحال دی. تاسو وکتل پرون په جنازه کې مې دا خبره واورېده چې د ګل آباد کالج کې هلته چې دی اوس داسې صورتحال شروع کو چې جینکۍ چې دي هغه به په ګراونډ کې ګیمونه کوي، د کالج جینکۍ، د یونیورسټۍ لیول جینکۍ، د بي ایس جینکۍ، خو پیغلې جینکۍ او هغه پښتنې او زموږ د دې پښتنې خاورې. سوچ کوه دا څونه د غم او د فکر او د درد خبره دا جینکۍ چې پرې کالج کې سبق وایي دا څوک دي؟ زموږ د دې علاقو جینکۍ دي که نه، زموږ لوریانې دي، زموږ خویندې میندې دي. او دا چې دی هلته کې به په کلاو ګراونډ کې چې دی هغه څه کوي؟ ګیمونه به کوي او دا ټوله دنیا به تماشه کوي او دا پړقې به ورته وایي چې پښتنې پیغلې چې دی هغه دی منډې وایي او ټوپونه وایي او گیم کوي او کرکټ کوي او فټبال کوي او دا کوي او دا کوي او پړقې به ورته وایي. دا خلک به تماشه کوي. نور هم څونه قصې وشوې تاسو په موبایل کې ګورئ، مختلفو سکولونو کې، کالجونو کې، یونیورسټیانو کې. یو قتل کے بچوں میں وہ بدنام نہ ہوتا، اے کاش کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. دا صورتحال روان دی. تعلیمي ادارې ته وګوره په چاینا کې، په جاپان کې، هلته په تعلیمي ادارو کې هغې ته پریکټیکلي چې دی هغه انجینرینګ ښایي ورته، هلته ورته په مطلب دا ساینس اینډ ټیکنالوژي کې ماهرین یې جوړوي، ماشومان یې هغې د ځان سره ودرولي او دی چې دی هغه تجربې کوي او ماشومانو ته ګوري، هغه طریقې زده کوي. هلته هغې دا چلونه کوي او زمونږ په سکولونو کې چې دی ماشومان یې جنکۍ او هلکان چې دی هغه ګډوي ډانس پارټیانې کوي او میوزیک یې ورته لګولی، بس دا وایي ترقي ده، دا روشن خیالي ده، دا برایټ فیوچر دی. دا صورتحال روان دی نن سبا. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو د کعبې دویم خصوصیت دا شو چې دا الله د امن ځای جوړ کړی دی او د دې عظمت او حرمت الله په خلکو باندې لازم کړی دی چې د دې تعظیم به کوئ، د دې تکریم به کوئ او د دې د حرمت خیال به ساتئ. هلته به داسې څه غلط کار نه کوئ. او بله او اخرنۍ خبره دا ده چې الله رب العزت د دې بیت الله حج په انسانانو باندې، مسلمانانو باندې څه کړی دی؟ فرض کړی. دا درېیمه خبره شو او درېیم خصوصیت شو. حج په هغه چا باندې فرض دی چې هغه طاقت لري، استطاعت لري. نو استطاعت څه شی دی؟ استطاعت دې ته وایي چې د یو سړي سره دومره مال وي د خپل ضروریات اصلیو نه علاوه زائد دونه مال ورسره وي، دونه روپۍ پیسې ورسره وي چې دی پې د لارې اخراجات برداشت کولی شي، هلته تللی شي، واپس پې راتلی شي او هلته کې اقامت اختیارولی شي. هلته چې څو ورځې دی اوسېږي هغه خرچ خوراک دونه روپۍ ورسره چې هغه هر څه انتظامات پې دی کولی شي. او په دې دورانیه کې که دی 40 ورځې هلته دی، که دی 50 ورځې دی، که 2 میاشتې دی، که 10 ورځې دی، که 100 ورځې دی، هلته هر څومره ورځې چې دی په دې دوران کې د ده سره شاته کور کې هم دونه مال پاتې کړی چې د اهل و عیال او هغه خلک چې د هغې نفقه په ده باندې لازم ده او واجب ده چې د هغې نفقه د هغې نه ادا شي. دا استطاعت دی، دا قدرت او توفیق دی. او په استطاعت کې دا هم اهمه ده چې لاره محفوظ وي، امن وي، امن او امان وي، بد امني نه وي، د جان خطر پکې نه وي. دا ټول خبرې په استطاعت کې چې داسې استطاعت وي نو په داسې سړي باندې حج بیا څه دی؟ فرض دی. آخره کې الله فرمایي ومن کفر، دوه خبرې دي. یو دا چې یو سړی د حج د فریضې نه انکار کوي نو د هغې په کفر کې خو شک نشته، یا خو د اسلام د دایرې نه خارج شو. دویم دا چې په یو سړي باندې حج فرض دی او دی نه ادا کوي، حج پې فرض دی او دی نه ادا کوي نو دا هم انکار دی که نه، دا د حج د فریضې نه. نو لہذا دته الله رب العزت کفاره د دې دپاره وویل چې دته تنبیه وکړي چې ګوره ته ډېر غلط کار کوي، ډېر اهمه فریضه تا طرف ته متوجه ده او تا هغه نه ادا کوي. نو اگر چې دا کفر خو نه دی خو ډېره غټه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو الله رب العزت دې موږ ته د حرمینو شریفینو زیارتونه بار بار نصیب کړي. الله دې د هغې عزت حرمت قائم و دائم ساتي، الله دې د هغې حفاظت کړي.